امي جان پرون شپه د ورور زنګ راغلی و. زما د مور لږه روغتیا خرابه ده. که اجازه راکړئ زه په ټکسي کې د 2 ورځو لپاره خپل پلارګنې کور ته لاړه شم. پلارګنې کور ته؟ ته سمې که نه؟ سبا د اونۍ پای ده. عایشه او نادیه کور ته راځي. زما لوڼې د آرام لپاره را روانې دي او ته د پلارګنې کور ته د تلو خبره کوي. امي جان زه به یوازې مور وینم او تر ماښامه بیرته راشم. زه د هغې په اړه ډېره اندېښمنه یم. ما درته ویل نه. هیڅ اړتیا نشته. لاړه شه د مېلمنو خونې ایسي وګوره او نوې چادرۍ وغوړو. زه نه غواړم د هغوی په راته کې یوه کوچنۍ نیمګړتیا هم وي. لږ وخت وروسته زما لوڼې راغلې. په ټکسي موندلو کې خو کومه ستونزه نه وه. نه امي جان یوازې ترافیک ډېر و. زویه او زویه ژر شه زما د لوڼو لپاره سړه قهوه کولډ کافي جوړه کړه او راوړه. السلام علیکم باجي همدا اوس یې راوړم. خندا. او واوره د نن غرمې ډوډۍ کې باید د عایشې لپاره بټر چکن او د نادې لپاره وایټ ساس پاستا جوړه شي. ژر شه تیارې پیل کړه. نجونو ته به لوږه وي. خندا. کاش زما مور ما همداسې خپل څنګ ته کینولی شوه. دلته خو زما په شتون او نشتون هیچاته هیڅ توپیر نه ښکاري. امي جان کوم نوی مال چې پرانیستل شوی دی هلته ډېر ښه سیل لګېدلی دی. سبا به هلته ولاړ شو. فلم به هم وګورو او د ماښام ډوډۍ به هم هماغلته وخورو. بالکل زما لورې. سبا به موږ درې واړه مال ته ځو. امي جان زه به سبا سهار ټول کورني کارونه خلاص کړم. ایا زه هم ستاسې سره مال ته تلی شم؟ ډېر وخت وشو چې له کوره نه یم وتلی. ته هلته په تلو څه کوې؟ سبا باید کالي په ماشین کې ومینځل شي بیا چې وچ شول استریم پرې وشي. د یخچال پاکول هم لا پاتې دي. ته په کور کې اوسه او دا کارونه ختم کړه. موږ به لاړ شو او بیرته به راشو. لږ وخت وروسته ته په کور کې یوازې. امي او نور ټول چیرته دي؟ هغوی ټول مال ته تللي دي. په کور کې کارونه و نو زه ورسره لاړه نه شم. ته کښېنه زه درته چای جوړم. زویه رښتیا راته ووایه. زه له پرون راهیسې ګورم چې ته په دې کور کې د یوې ماشین په څیر کار کوې. ته ولې ژړلې؟ سمیر. زه خپلې مور ته ډېره زړه تنګه شوې یم. ما یوازې د یوې ورځې لپاره د تګ اجازه غوښتې وه. زه له سهاره تر شپې پورې د دې کور هر کار کوم خو امي جان او خویندې یوازې زما نیمګړتیاوې ویني. آیا موږ ناوېګانې زړه نه لرو؟ آیا زموږ احساسات ارزښت نه لري؟ بس زویه نورې اوښکې مه تویوه. نن به په دې کور کې یو پرېکړه خامخا کېږي. ارې سمیر ته نن ډېر ژر راغلې. وګوره موږ له مال څخه څومره ښې شیانې راوړې دي. امي جان زه غواړم له تاسو څخه یو څه وپوښتم. فرض کړئ که د عایشې د خسرګنۍ خلک هغې ته اجازه ورنکړي چې خپلې ناروغې مور ته ولاړه شي او هغه یوازې د کور په ټولو کارونو بوخته وساتي. هغوی په خپله سینګارو کې او مال ته د چکر لپاره لاړ شي خو عایشه په کور کې د ناپاکو جامو مینځلو ته پرېږي. له دې سره د ټول کور پاکول هم یوازې د هغې په غاړه واچوي. سمیره دا څه بېمانه خبرې کوې. که څوک زما له لور سره داسې چلند وکړي زه به یې هېڅکله ونه بخښم. هغه زما لور ده. نو زویه د چا لور ده امي جان؟ هغه هم د یوه مور او پلار د زړه ټوټه ده. بیا ولې ورسره دا توپیر کوئ؟ تاسو او زما خویندو هغه یوازې د وړیا نوکرې په سترګه کتلې ده. که عایشه او نادیه د دې کور لوڼې دي نو زویه ولې نه ده؟ آیا ناوې د آرام او درناوي حق نه لري؟ آیا هغوی خپل درد او احساسات نه لري؟ که همدا هر څه ستاسې د خپلې لور سره شوي وای نو تاسې به څنګه احساس کاوه؟ وروره ته بالکل سمه خبره کوې. موږ یوازې د خپل تفریح او آرام په اړه فکر کاوه. موږ هیڅکله د زویه د درد او ستونزو احساس ونه کړ. ما وبخه زما لورې. زه د خپلو لوڼو په مینه کې دومره ډوبه شوی وم چې دا مې هېر کړي و ته هم د دې کور لورې. سبا سهار به ته خپلې مور ته ځې. هر څومره ورځې چې غواړې د هغې تر څنګ پاتې شه. او کله چې بیرته راشي دا کور به ستا لپاره د ناوې نه بلکې د یوې لور په څېر وي. زویه په وخلنو سترګو د خپلې خواښې لاسونه ونیول. امي جان مننه. له نن وروسته به زه هېڅکله ځان یوازې احساس نه کړم. سمیر موسکی شو. د کور فضا د لومړي ځل لپاره له مینې درناوي او خپلولۍ ډکه شوه. د کیسې پیغام. ناوې هم د چا لور وي. که له هغې سره د لور په څېر مینه او درناوي وشي کور په جنت بدلیږي. سمیر به تا خپلې مور سره د لیدو لپاره بوزي. ډېره مننه امي جان. بهابۍ له نن وروسته به موږ هېڅکله تاسو یوازې احساس نه کړو.
له نن څخه تاسو یوازې زموږ بابۍ نه یاست بلکې زموږ مشره خور هم یاست. لونې او ناوې بېلې نه وي. هغه لونې چې نن ستاسې د کور ښکلا او خوښي دي سبا به د بل چا د کور ناوې وي. نو ځکه باید هرې ناوې ته هماغه مینه عزت او درناوی ورکړل شي چې خپلې لور ته ورکول کېږي. آیا ستاسې مېړه هم ستاسې د حق لپاره د سمیر په څېر درېږي؟ هو که نه؟ خپل نظر حتماً په تبصرو کمنټونو کې ولیکئ.